اقبال صاحب یو څو شعر دی اقبال صاحب زړه یوسي او کسترګي بیقرار سړی یوسي نو سبا د دیوران ویجاړ بازار سړی یوسي او دا کومه عقیده ده چې سجده ورته روا ده دا کومه عقیده ده چې سجده ورته روا ده چې دغه یو ولي خو له مزاره سړی یوسي دا کومه عقیده ده چې سجده ورته روا ده چې دغه یو ولي خو له مزاره سړی یوسي ای رادي شي او دلته د امن ټپې وایي ای رادي شي او دلته د امن ټپې وایي څوک نشته چې خبر تر موسیقاره سړی یوسي او اقباله د دې دور د نمرود ملګري ډېر دي نو غېږه به د ژوند په کومه لاره سړی یوسي او خپل غزل درته وایم نن د زړه او زیګره پورې ورسېدم زړه او زیګره پورې ورسېدم چې ستا تر دره پورې ورسېدم او د مور او پلار په دواګانو باندې لاندې نه بره پورې ورسېدم د مور او پلار په دواګانو باندې لاندې نه بره پورې ورسېدم او چې کوم سنګر نه مې خطره وزړه کې چې کوم سنګر نه مې خطره وزړه کې هغه سنګره پورې ورسېدم چې کوم سنګر نه مې خطره وزړه کې هغه سنګره پورې ورسېدم او د دې ژوندون کار کې تر اوسه پورې خدای ګو که سره پورې ورسېدم د دې ژوندون کار کې تر اوسه پورې خدای ګو که سره پورې ورسېدم او هر مازدیګر به پیچنور اورېدو تر هغه غره پورې ورسېدم هر مازدیګر به پیچنور اورېدو تر هغه غره پورې ورسېدم او سم د بلال په شان اذان به وکړم سم د بلال په شان اذان به وکړم که تر منبره پورې ورسېدم سم د بلال په شان اذان به وکړم که تر منبره پورې ورسېدم او خاص تر جنته پورې ورسېدم چې ستا تر وره پورې ورسېدم خاص تر جنته پورې ورسېدم چې ستا تر وره پورې ورسېدم او بیا دا بوتان یې دړې وړې ګوره بیا دا بوتان یې دړې وړې ګوره که تر مندره پورې ورسېدم او غواړي چې امن او سکون ریاضه هغه لښکره پورې ورسېدم زه ته او د ټولو ملګرو ته اختر مبارکۍ کوم د خپل غزل نه مخکې یو څو شعره د اقبال مومند صاحب وایم خوانه مې جدا نشي ازار به رانه واخلي خوانه مې جدا نشي ازار به رانه واخلي ډېر د کار سړی یم څه کار به رانه واخلي خوانه مې جدا نشي ازار به رانه واخلي ډیر د کار سړی یم څه کار به رانه واخلي او صیبه مهربانه دړکې نه خو دې جار شم صیبه مهربانه دړکې نه خو دې جار شم زه کوم زورور یم چې اختیار به رانه واخلي صیبه مهربانه دړکې نه خو دې جار شم زه کوم زورور یم چې اختیار به رانه واخلي یا خدایه دا مور خو مې کمله شوه ډېر به خوار شم یا خدایه دا مور خو مې کمله شوه ډېر به خوار شم یا خدایه یو لوی د دوا بار به رانه واخلي او پلار له پې دارو راوړم دې پورې دوکاندار نه پلار له پې دارو راوړم دې پورې دوکاندار نه ای ماما زما د خپو پیزار به رانه واخلي او خپل غزل له شاده قدر دوی بایا چې زه په نظر شم نو اوتر شي را پریوزي چې زه په نظر شم نو اوتر شي را پریوزي پیدا یې په دې زړه کې سمه یره شي را پریوزي او په شنو سترګو په تورو او په خړو خړو سترګو په شنو سترګو په تورو او په خړو خړو سترګو مالکه د ښایست چې د نظر شي را پریوزي زبردست بیا وایه په شنو سترګو په تورو او په خړو خړو سترګو مالکه د ښایست چې د نظر شي را پریوزي او وختونه دې نازکې چې دې سوري ته تېر کړي وختونه دې نازکې چې دې سوري ته تېر کړي ښکاره چې پې د اصلي کال دې نمره شي را پریوزي او دا مسته چې د مینې د مستۍ سازونه واوري دا مسته چې د مینې د مستۍ سازونه واوري ټپه شي یا قربان شي او سندره شي را پریوزي او چې داسې څه خبره ورته ونکړي ریاضه هغه چې پې له تا نه مرور شي را پریوزي یو غزل درته بل ویم بس بیا به ارشادونه دي
وزن ډیر دا مینا پزړه کې د جانان ساتو سنبال ساتو مینا پزړه کې د جانان ساتو سنبال ساتو کور مو کچره خو غلط کې حلال ساتو ډیر خيار بیا وای مینا پزړه کې د جانان ساتو سنبال ساتو کور مو کچره خو غلط کې حلال ساتو زب غزل وایم تر باب ټنګوا زب غزل وایم تر باب ټنګوا حجره به ګرمه ساتو خلک به خوشاله ساتو او غزل عرض ده زړه ته چې غم راشي مزغو کې ټکه راشي زړه ته چې غم راشي مزغو کې ټکه راشي او خبرې ګډې وړې په ژبه ځکه راشي او دا څوک چې امن غواړي د جنګ نه کرکه کوي دا څوک چې امن غواړي د جنګ نه کرکه کوي دوی منې کړي چاري دوی دې بېشکه راشي او دا خو کېدلی نه شي چې به دا رور راپسې دا خو کېدلی نه شي چې به دا رور راپسې ملاتړ د جنګ په وخت کې بې د ټوپکه راشي ډیر خو یا زبردست او هغه به کومه ورځ وي بلا مزه به وکړي هغه به کومه ورځ وي بلا مزه به وکړي چې پښتانه یاران مې ټول تر ټکه راشي او چې کړو توبه له جنګه دعا د امن وکړو چې کړو توبه له جنګه دعا د امن وکړو بیا به سپرلی ریاضه زمونږ په ځمکه راشي سلامونه